یعنی الله بدوی راجم کی الیه خپل ځان ته جميعا اټول. سورۃ غافر 60 نمبر آیات کې شپتم مخکې تاسو لیکل هم د خو چې کوم ځکه حواله راځي دا ور سره نوٹ کوئ. 60 نمبر غافر 60 ان الذين بشکا کسان یستكبرون عن عبادتي شاغی تکبر کوي د الله د عبادتنا سيدخلون جهنم داخرين زرد چې داخل بکی دوی جهنم ته. الله دې تاسو بچ کی. فاما الذين بسغ کسان امنوا چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات عملونه وکړل فيوفيهم بزرد چې پورا بور کی دوی ته اجورهم بدلې د دوی اجرونه د دوی ويزيدهم او زیات بکی دوی من فضل د خپل فضلنا. واما الذين کسان استنکفوا چاوی شرم کو واستكبروا او تکبر وکړو تکبر په بنیاد باندې د الله خبره اونم منله فيعذبهم عذاب ورکی الله تعالی دوی ته عذابا عذاب الیما دردناک ولا یجدون او دیب انم لهم د خپل ځان د پاره لفظي معنا خو دوی د پاره محاوره سره خپل ځان د پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه ولیا څوک دوست ولا نصيرا او نو څوک مدد کوونکې یا ان قتل ته شرمېږي نو الله په مقابله کې واستعمال غته څوک کوي. یا ایها الناس اے خلقو قد تحقیق سرا جاءکم راغله د تاسو ته برهان دلیل من ربکم تاسو درف طرفنا وانزلنا او موږ نازل کړه د الیکم تاسو طرف ته نورن نور مبین اخکارا. نور دې کې مراد قرآن کریم دی او د دلیل د سورۃ اعراف آیت نمبر 57 دی. سورۃ اعراف آیت نمبر 57 هغه د الله فرمایي چې فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه. هغه نور چې نازل شوی دی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره نه دی اشاره ده رڼا ده د جنت رڼا ده د دنیا رڼا ده. نور د الله تعالی طرفنا من ربکم تاسو رب طرفنا وانزلنا نازل کړه د الیکم تاسو طرف ته نورن رڼا مبین اخکارا. فاما الذين بسغ کسان امنو چې ایمان راوړل دي بالله تعالی باندې واعتصموا او مضبوطیونیو دا مضبوط او د اعتصام بار ټکه راځي کنه موږ د دې لفظي معنا کو منګولې ولګولې یعنی په کلک سره په باندې شو. د دې مثال په سورته فصلت آیت نمبر 30 کې الله تعالی ډېر ښه طریقې سره ورکړي یعنی دا نیول څنګه کیږي هغه د سورته فصلت کې آیت نمبر 13 کې هغه ډېر آسان دی د لفظ لګون ته ګران دی باندې کېم ګران دی منګولې څنګه ولګولې لاس څنګه ولګولو ناغه څنګه کیفیت ته نو کیفیت الله داسې بیان کړی دی چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله ته رب ویلي بیا په دې خبره باندې کلک شول دې خبره باندې کلک شول نه سختی و خوځول نه نرمي و خوځول په دې باندې کلک شو. همدارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي پوښتنه وکړه چې ما ته ایمان وخیا هغه ویل چې او آیا چې رب زما الله دې ثم استقم بیا په دې مضبوط شه بیا په دې باندې مضبوط شه نو دا مراد ده به په دې سره واعتصموا او مضبوطیونه او به په هغه ان الله ته اشاره ده فسيدخلهم یعنی الله پر ربوبیت اومنه بیا په دې خبره باندې کلک شول او هر ځکه ویل چې الله زما رب بل څه نشته. فسيدخلهم بزرد چې داخل وکي اغوي فی رحمت بخل رحمت کې منه دغه طرفنا ان د الله طرفنا وفضل او په مهرباني کې ويهديهم او بخیدویتا الیه د خپل طرف ته دوی ته اوخی د خپل طرف ته راتلون کې صراطا لا مستقیما سیدا. یستفتونک تپوس کیتانا د مخکې احکامات تیر شوي دي په سورۃ النساء یو لسم دولسم کې د میراث خو هغه میراث کې یو سوال پاتې وو او هغه سوال دوی بیا پوښتنه وکړه چې کما کلاله ده یعنی هغه څوک چې بره وخت نه وي دا غي باره کې موږ ته مزید وضاحت وکړه ځکه چې کلاله خو الګ شو نو الګ دوه قسمه راتلی شي بیا یا به پلار نه وي او مور به بیل بیل وي نو دا ورونه بیل بیل شو یا به مور یا وي پلاران به بیل بیل وي نو دا دي خورونه بیا بیل بیل شو خو چې کله د میراث ته پریوزي نو د دې ورونو کې خو فرق راغی بیا د دې ورونو کې وځه فرق راغی کنه چې د مور نه وي ځکه چې یو بچی د یو پلار نه دی یو بچی د بل پلار نه دی نو آیا د الګ به هغه بچی ته هم سره سیږي چې د بل پلار نه دی دا سوال پیدا وشو دا هغه ځکه چې ورور خو دی ورور خو د پلار نه خو نه دی نو آیا هغه ته به هم رسیږي نو دا یو کیفیت صحابه کرام ته پیدا شوی نو دا هغه جواب الله ورکړي یستفتونک تپوس کوي تا نه فتوا اخلی تا نه
قل تورته وایا الله چې الله تعالی قل الله تورته وایا چې الله یفتیکم جواب درکې تاسو ته فتوا درکې تاسو ته فل کلالتی د کلاله مبارکي انمرؤ کچری او سړی هلاکا مرشی لیسا نبی له داغه ولد اولاد ولهو او داغه اخت خور وی فلها نو د خور د پاره به نصف نیما ما دغه مال نه ترکا چې پر خو دي دا چې کوم پر خو دي د غنیمه حساب وی د خور وهو او دا کلالا ان دا سړی يرثها میراث به اخلي د هغه خور د پچپاتي شي ان لم يكن كثير نوي د هغه خزي د خور لها د هغه ولد اولاد فإن بیا کچری کانتا وی اغدوی خویندی اثنتین دوی فلهما ند دوړو خویندو د پاره به الثلثانی دو برخی بوی پدرو کې 2/3 مما ده غنا ترکا چې پر خودی د هغه د سړی وینو کچری کانوی اخوتن ورونه خویندی رجال و نساء سړی او خزی ډیر دي درې څلور پنځه ورونه دي درې څلور پنځه خویندې دي فلذکر نو قاعده اومغه چې مخکې تیر شوی ده فلذکر بس سړی د پاره مثل برابر ده حسب الانثيين په برابر د دوه خویندو کې یبین الله بیان یلا تعالی لكم تاسو د پاره ان تضلوا دا چې تاسو بلار نشئ دا څه خطا نشئ والله اول تعالی بكل شيء عليم په هر شي باندې په هده